بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. ترم ملګرو بحث د مستحبات خلاص شو، بل بحث شروع کیږي د مکروهاتو. ترم ملګرو چې صلات کې د لمونځ لس مکروهات ذکر کړي دي، ترتیب وار به ان شاء الله د الله تعالی فضل او کرم سره مختصر انداز کې یو مکروه ذکر کوو. ترم ملګرو اول مکروه د لمونځ چې دی هغه التربع بلا عذر، پرلتی وهل بغیر د عذره. دا هم د فقه ټولو کتابونو ذکر کړي دي چې بغیر د عذره پرلتی وهل لکه دغه شکل کې جنابه پرلتی وهلي دي. نو دې صورت کې په لمونځ کې پرلتی وهل دا چې دي دا مکروه دي. ولې؟ لأن فيه ترک سنة القعود، ځکه په دې کې هغه سنت طریقه ناسته چې دا پرېښودل کېږي. سنت طریقه ناسته په تشهد حالت ده، مطلب داسې سړی تشهد حالت کېږي چې کتاب کې ترک کېږي. بهرحال چې دې حالت کې لمونځ کېږي هغه کس ته چې عذر یې تکلیف ورته وي مریض وي دا به بهتره طریقه ده. او پرلتی حالت بعضو فقهاو مکروه ګرځولی ده ځکه دا د سنت طریقې خلاف کار دی. بل د لمونځ نه غیر پرلتی وهل څنګه دي؟ نو کتابونه لیکلي دي چې ولا یکره التربع خارج الصلاة مطلقا. دا وایي چې پرلتی وهل د لمونځ نه بهر خارج د لمونځ نه دا مکروه نه دي فی الاصح په صحیح قول سره، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره به ناسته کوله پرلتی به وهلې وي. همداسې عمر رضی الله عنه البته د تشهد حالت کې ناسته کول که علماو سره ناستې، استاد سره ناستې، همداسې نور مشرانو سره، نو دا حالت د ادب دی او هغه د نږدېوالي د عاجزۍ حالت دی. دا دې کې انسان کې عاجزي پیدا کېږي. بهتره طریقه د ناستې د تشهد حالت ده. نور د لمونځ نه بهر پرلتی وهل مکروه نه دي. لمونځ حالت کې دا پرلتی وهل چې دا مکروه دي. بهرحال دا د لمونځ اول مکروه مختصر انداز کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.